جی ګرانو ملګرو، تاسو ته پته ده چې زموږ د دیر په خاوره باندې مختلف قسم ټیلنټ چې کوم دی موجود دی، که سیاست شه، که ادب شه، که ثقافت شه، که هنر شه، که د شعر او شاعرۍ په حواله باندې خبره شي، نو د دیر چې کوم دی هغه د هیچ چا نه کم نه دی. دیر خاوره چې دی نو په مختلفو وختونو کې خپل مقام چې کوم دی نو هغه برقرار ساتلی دی. که د تعلیم په حواله باندې خبره شي نو هم چې کوم دی دیر د هیچ چا نه پټ پناه نه دی. د دیر تاریخ په حواله کې خبره کوو نو هغه هم چې کوم دی د چا نه پټ پناه نه دی. دا ساعت چې کوم دی زموږ سره یو میلمه راغلی دی سټوډیو کې زموږ سره ناست دی، د هغې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه د نوم دی؟ زه ما ته خو د نوم پته شته، خو زه وایم چې خپل تعارف خپل وکړي. زما نوم شافات دی، د افر دیر کې بیا قلنډۍ سره تعلق ساتم او سټوډنټ یم، دلته کې پاک هاسټل کې پاتې کیږو. ښه، پاک هاسټل سویم کلاس طالب علم یې؟ 9 کلاس طالب علم. ښه، په 9 کې. ښه نو ستا صفت مونږ ډېر زیات واورېدو چې د ده چې کوم دی مختلف هنر دی هغه ښکلي شي. څه کولی شي؟ د ماشوم جړا کولی شو، بوډاګانو پېښې، بوډاګانو او مختلف قسم د ځناورو اوازونه هر څه کولی شو. صحیح. نو زموږ مینوالو ته به څه وایې؟ دې ته ماشوم جړا وکړم. ښه جی جی. جی ګرانو ملګرو، تاسو د ماشوم جړا چې کوم دی د شفاعت نه اورېده، یقینا چې د دې نه به تاسو ته د دې د ټیلنټ پته لګېدلي، د دې د هنر پته به تاسو ته لګېدلي. شفاعت نور راسره څه وایي؟ نور هم ډېر دغه راځي پن لکه هر قسم دا کولی شو. دا وخت به څه کوې نور؟ دا وخت به ګل د دې دغې چې ویل دی په ښځې په آواز هغه به سره شعر کوو. جی جی وایي. زما گل ته بگه ډک شکر ډوډۍ ډکه خانه که وریجې خوړلې وه وږی ته کې رانه مړلی زما د خوارې خدای ما د کشرې جنۍ ته ویل چې ته غوجل وغورځوه چې زه رالم په سړي کې څه نه به زه نه ترړل بچې څه دې څه ورسره نشته، مور مې کور نشته. ما د کشرې جنۍ ته ویل چې ته غوجل وغورځوه زه به یې پلار له چای پخه کړم چې زه رالم په سړي کې څه نه به یې نه ترړله بچې څه دې څه ورسره نشته، مور مې کور نشته دی زما د خوارې خدای. ډېر زبردست. دا د سوات یو هنرمند دی، د هغې پیروډي چې کوم ډېر دی په ډېر ښه انداز کې وکړله. نور کوم تا د بوډاګانو خبرې وکړلې، خو تاسو وکړئ، خو نور را سره څه وایي؟ نور دې مړو کې چې دا ښځې چغې وایي څوک چې مړ شوی دغه هم کولی شو. صحیح جي ووایي. اوکې. یا خدای سړی کې مې څه نشته غرقه شومه زما خدای بیګا ماله کباب راوړي یا خدای ماله بوس کباب څوک راوړي یا خدای نو غرقه شومه. ډېر زبردست ګرانو ملګرو. نور که څه داسې څه ویل غواړئ څه دې په زړي چې یاره زه د FM روښان مینوالو ته ووایم؟ دا ټایم خو مونږ ډېر څه راځي، خو موقع د ټایم ډېر شارټ دی نو مونږ به دوی ته بوډاګانو دغه م وکړو. ښه جي اوکې جي. دوه بوډاګان چې چېرته ناست وي یو بل څه ګپ لګوي. صحیح. چې واده خیرات دي خو ښه باقاعده دغه ولځي بل ته وایي یالکه د پلانکي د زوی خیرات د زوی ولنو یالکه دا څه دا کله راځئ چې ورشو کنه یالکه د ظالم زوی زردم پکې د زرده نه مړه دا خو ډېر مالداره خلک دي زه چې زه ورځو واله. ډېر زبردست ګرانو ملګرو، تاسو اورېده شفاعت چې شفاعت د خپل هنر دغه خواږه تاسو سره شریکول. یقینا څنګه چې ما وړاندې وویل تاسو به مطمئن شوئ چې د دیر په خاوره باندې د هنر
هیڅ کمی نشته، د هنر او د فن هیڅ کمی نشته او دا یو خو د صلاحیت دی. شفاعت دا راته ووایه دا په خپله باندې کوئ که نه څه داسې څه ټیچینګ د دې کوئ یا داسې څه استاد مو ځان ترې نیولی دی که نه دا څه خپله خود ساخته؟ دا خو جی په خپله کوو. زما بل کشر ورور دی هغه زما نه ډېر ښه ټیلنټ دی. صحیح. هغه لکه ما کې لږ صلاحیت دی کې بیا ما نه ډېر پروت دی په 3rd کلاس کې دی. صحیح. دا هم په خپله کوو. صحیح. همدا که زه وایم چې دا زموږ په پښتنو کې چې کوم دی هغه یو خداداد صلاحیت از ا ګاډ ګفټ دغه څیز چې کوم دی دا زموږ په پښتنو کې موجود دی او دا هیرې چې کومې دي نو دغه رابرسېره کول غواړي د دې خلکو ته د هنرمندانو ته. دا هغه هنرمندان دي چې د خلکو باندې د پښتنو دغه غمزده زړونه چې دي، غمزده بشري چې دي، غمزده مخونه دي، اوښکې وکې سترګې دي، دا د هغه خلکو په مخونو باندې د خندا راوستو یو هڅه ده او دغه هنرمندان دغه فنکاران چې کوم دی درنول پکار دي، نازول پکار دي، ستایل پکار دي، دغه دې ته درناوی ورکول پکار دي او دې ته په درنه سترګه باندې کتل پکار دي ځکه چې دا زموږ اساسه ده او د خپل اساسې د خپل قیمتي هیرو د قیمتي جواهراتو خلک چې کوم دی په زیات ډول باندې قدر کوي. ډیره زیاته مننه شافعت چې وخت مو ایستلی اف ام روخان د مینوالو لپاره. ستاسو ډیره زیاته مننه. مهرباني. اف ام روخان نه موږ ډېر متاثره شو او الله دې په مخ په ترقۍ نور هم مخکې بوځي. بس موږ به دا دعاګانې کوو او مینوال به امید